آیا تاسو د بینانس اکاونټ لرئ؟ که چیرته اکاونټ نه لرئ او جوړول یې غواړئ نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. بینانس د نړۍ د کریپټو آنلاین صرافیو څخه یو غوره صرافي ده چې په میلیونو کاروونکي لري. په نړۍ کې تقریبا 948 د کریپټو کرنسي یا اکسچینج او یا هم صرافي شته. خو بینانس په لومړي مقام کې ځای لري. لکه څنګه چې تاسو په سکرین وینئ د کوین بیس او همدارنګه کوین مارکیټ کیپ کې بینانس د ټولو صرافیو له منځه لومړی مقام له ځان سره لري. نو بینانس په ټوله نړۍ کې یو باوري او خوندي بروکر شمیرل کیږي. نو که تاسو هم د خوندي او باوري بروکر په لټه کې یاست نو بینانس تاسو لپاره یو غوره انتخاب دی. موږ ستاسو لپاره د بینانس بشپړ کورس چمتو کړی چې په دې کورس کې له A تر Z مکمل معلومات وړاندې شوي. نو هیله ده تاسو هم راسره دغه کورس تعقیب کړئ او تمه ده له ویډیوګانو ډېر څه زده کړئ. ستړي مه شئ، زه رحمت افغان یم. هیله ده تاسو به روغ او خوښ وئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښایم څه ډول کولی شو د بینانس اکاونټ جوړ کړو. نو دې لپاره چې لومړی دغه بینانس را ډاونلوډ کړو نو ما لینکس ډسکرپشن کې درکړی، تاسو کلیک ورباندې واخلئ. نو تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ، هغه ځای نه به بینانس انسټال کړئ، ډاونلوډ کړئ او بیا انسټال کړئ او بیا به تاسو کله وخت بینانس را خلاص کړئ نو دا ډول صفحه راځي. لومړی به تاسو په ساین اپ یا په رجسټر باندې ورته کلیک واخلئ. کله وخت چې دلته کلیک واخیستل دوه اپشنه راځي، ایمیل او موبایل. نو تاسو به ایمیل ورته سلیکټ کړئ ځکه تاسو په ایمیل باندې باید دغه اکاونټ جوړ کړئ. نو تاسو به ایمیل ورته سلیکټ کړئ، په شمیره یې هم جوړولی شئ خو ایمیل بیسټ طریقه ده. نو بیا به په نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ. تاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، تاسو به لاړ شئ جیمیل ته، له همغه ځای نه به کوډ راواخلئ او بیا به یې دلته ورته پیسټ کړئ او بیا په نیکسټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله وخت سیم کلیک واخیستل بیا نو تاسو نه پاسورډ غواړي نو تاسو به دلته یو پاسورډ ورکړئ، کوي پاسورډ به ورکړئ تر څو دغه درې خانې تاسو ته شین ټیک مار نه اخیستی، تر هغو پورې باید تاسو یو کوي پاسورډ ورکړئ. لکه دلته درته وایست له 8 تر 20 کرکټره باید یو پاسورډ ورکړئ او یو باید غټ نمبر ولري، یو نمبر باید ولري او بل لوی توری هم ولري. نو دغه شرایط تاسو باید ورته پوره کړئ او دې سره سم پاسورډ باید ورکړئ. بیا تاسو نه ریفرال کوډ غواړي، ریفرال کوډ تاسو په سکرین باندې ګورئ، دا ریفرال کوډ وکاروئ تر څو تاسو د بینانس له بونس څخه برخمن شئ او د دې ترڅنګ بیا ستاسو په بینانس باندې کوم ریستریکشن هم نه راځي. له هغو نه وروسته تاسو نه KYC غواړي، باید تاسو KYC بشپړه کړئ، ویریفای یور ایډنټیټي. پرسونل انفارمیشن کې شخصي معلومات درنه غواړي او په هغو کې د آی ډي ویریفیکیشن ده او بل د مخ سکین درنه غواړي. نو تاسو به په سټارټ نو باندې کلیک واخلئ. کله وخت سټارټ نو باندې کلیک واخلئ دلته درې برخې راځي، آی ډي کارت، پاسپورټ او ډرایور لایسنس. نو تاسو که آی ډي لري یا تذکره لري هغه به ورته انتخاب کړئ او که پاسپورټ لري پاسپورټ به انتخاب کړئ. نو دلته ما تذکره انتخاب کړې، تاسو باید هم تذکره ورته انتخاب کړئ. دلته درنه د تذکرې د مخ او شا سکین غواړي. تاسو به لومړی د تذکرې مخ او بیا شا د موبایل کمرې ته ونیسئ تر څو دغه په صفا ډول راسي او بیا به تاسو په کانټینو باندې ورته کلیک واخلئ. له دې نه وروسته تاسو نه د مخ سکین غواړي. لومړی باید تاسو موبایل کومه دایره چې تاسو وینئ په همدې کې باید ستاسو ټول مخ راسي او بیا دې ته یو څه خوځښت ورکړئ او له دې نه وروسته ستاسو KYC بشپړېږي. له دې نه وروسته تاسو نه شاید ځینې معلومات وغواړي، د پرسونل انفارمیشن یا شخصي معلومات، لکه تاسو چیرته اوسیږئ دغه معلومات به تاسو ورکړئ. او که چیرته تاسو نه بیا د پوسټل کوډ وغوښتل نو د هر ولایت کې تاسو ژوند کوئ تاسو به لاړ شئ، چټ جي پي ټي نه به پوښتنه وکړئ، هماغه ولایت به ورته سرچ کوئ او د هماغه ولایت پوسټل کوډ به ترې وغواړئ. فرض مثال خوست پوسټل کوډ به ورته ولیکئ، تاسو ته هماغه پوسټل کوډ درکوي، یا کابل پوسټل کوډ ورته ولیکئ، هماغه پوسټل کوډ درکوي، په هماغه خانه کې ورته ولیکئ. او له دې نه وروسته تاسو بینانس اکاونټ په مکمل ډول جوړ ده. نو یو 15 دقیقې وروسته بیا تاسو خپل بینانس چک کړئ. ستاسو بینانس ته که دا ډول شین ټیک مار لګېدلی و نو ستاسو بینانس ویریفای ده.